السلام علیکم ګرانو لیدونکو. لکه څنګه تاسو پوهیږئ دا نو د مایکروسافټ ورډ دویم درس دی چې تاسو دا ویډیو به د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه کتئ شئ. ګرانو لیدونکو موږ په تیر ویډیو کې په اوله ویډیو کې کم کمانډونه چې په مایکروسافټ ورډ کې شتون درلوده آپشن هغه موږ په ټیبونو باندې ویشلي وو. تقریبا مختلف ټیبونه موږ ویل چې د هوم دی، انزرټ دی، ډیزاین دی او په همدې شکل لیاوټ او ریفرنس اخره کې هیلپ موږ درلوده. په هر یو ټیب موږ په ګروپونو باندې ویشو چې مثال په هوم کې موږ کلیپ بورډ، فونټ او پیراګراف سټایل او ایډیټینګ او په همدې برخه کې د دې ترڅنګ انزرټ کې موږ د پیجز، ټیبل او السټریشن او اډانس او داسې نور نو دې ته موږ ګروپونه ویلو. بیا هر یو ګروپ کې آپشن شتون لري لکه په کلیپ بورډ کې هوم ټیب په کلیپ بورډ ګروپ کې موږ پیسټ او کټ کاپی فارمټ پینټر دا آپشن موږ لرو او کمانډونه لرو د استفاده کوو. نو نن درس به زموږ د کلیپ بورډ په هوم ټیب کې موږ به په کلیپ بورډ دغه ګروپ باندې کار کوو په دې ګروپ کې چې کوم آپشن شتون لري. نو بیا هم یادونه کول غواړم دا کوم ویډیوګان چې موږ برابر او دا د بیګنر لیول لپاره دي، معنا هغه ابتدایي زده کوونکو لپاره ډیر ډیپ پې نه ورځو، ژور پې نه ورځو. نو اول قدم کې راځو د کلیپ بورډ ګروپ کمانډونه یادونه کوو. په کلیپ بورډ ګروپ کې چې کوم کمانډونه موږ لرو هغه په لاندې ډول دي چې کټ دی، کاپی دی، فارمټ پینټر دی او پیسټ دی. دا څه لپاره موږ استعمالو؟ که تاسو فکر وکړئ دلته په کلیپ بورډ ګروپ کې کټ او کاپی او پیسټ دا ټول آپشن آف دي. لکه دا رنګ نه سي خیره غوندې ښکاري، کله چې خیره رنګ و معنا آف دي، کار نه کوي. دا کله فارغي کله چې موږ یو لیکنه انتخاب کوو. لیکنه څنګه انتخابو د هغې لپاره د یو میتود درښیمه. او مساوي RAND دا یو فارمول دی چې دې په مرسته سره موږ کولی شو یو پیراګراف، یو پری ډیفاین ټیکسټ رامنځته کړو. دا د کنټرول ال سره لیفټ جسټیفای کوم، بیا دا کمانډونه موږ وایو. اوس دا زما یو پیراګراف ته لیکنه ده. تر څو چې زما لیکنه د مایکروسافټ آفیس ټول پروګرامونو کې کله چې کمانډونه موږ اپلای کوو شرط پکې دا دی چې لیکنه یا ټیکسټ چې کوم لرو هغه باید کانټینټ باید سلیکټډ وي، معنا انتخاب وي. که انتخاب نه وي هغه کار نه کوي. اوس اول قدم کې موږ راځو یو کلمه انتخابو. د انتخاب طریقه دا ده چې تاسو هغه کلمې باندې ودرېږئ، ډبل کلیک وکړئ، یو لغت انتخابېږي. نو کوم کلمه چې انتخابول غواړئ ډبل کلیک وکړئ انتخابېږي. دا د یوې کلمې انتخاب طریقه شوه. که چیرې تاسو غواړئ جمله انتخاب کړئ، د جملې مخې ته ودرېږئ، د ماوس کرزر داسې ډایرکشن ټو د رایټ کېږي او تاسو به ښي بټنه د ماوس پریس کړئ. نو دا لیکنه یو لاین انتخاب شو. که چیرې تاسو ټول پیراګراف انتخابول غواړئ هغه مختلفې طریقې لري. په همدې یو ورډ کلمې باندې ودرېږئ، درې کلیکه وکړئ سر په سر. نو درې کلیکه چې وکړئ ټول پیراګراف انتخابېږي. دا یې بله طریقه ده. او یا طریقه د انتخاب موږ بله هم طریقه لرو. شفت بټنه به تاسو ونیسئ او رایټ ایرو کی چې ښي طرف ته حرکت که غیر کی تاسو ګورئ نو موږ ته آزاد معلومیږي چې کوم دي پورې موږ سلیکشن پکار وي. د ټیکس انتخاب، لاین انتخاب او دا مکمل لاین انتخاب شو. که شفت تا نیولې کولی شي په کلیک سره هغه فاینل ډیسټینیشن ته هم وروښایي. مثال زه غواړم چې د دې نه شروع تر دې پورې، معنا دې نقطې نه چې ویډیو د دې نه شروع تر 8 پورې زه انتخابول غواړم. نو هلته به ودرېږي او شفت بټن او پریس کړي او 8 ته چې راغلی دلته به ته ښي کلیک وکړي د ماوس. ګوره دونه انتخاب شو. دا مختلفې طریقې دي. نو دا شفت بټن به پریس ونیسئ، کوم دی چې ته ولاړې هلته به ودرېږي، شفت به ونیسئ پریس او اخر ډیسټینیشن چې ستا کوم منزل دی یعنې کوم هدف دی چې هغې دې پورې سلیکشن کول غواړي رایټ بټن به پریس کړي. دا سلیکشن وشو. نو دا سلیکشن طریقه ده. اوس موږ راځو موږ یو لاین انتخابولو لپاره به تاسو نو د لاین انتخاب لپاره طریقه ډېر واضحه ده. لاین نه مخکې به تاسو ودرېږئ او ښي بټن به پریس کړئ، د ماوس نه لاین انتخاب شو. نو ګور د لاین په انتخاب سره که کلمه تاسو انتخاب کړئ، لاین انتخاب کړئ، نو هغه سلیکشن د ورډ او یا په همدې شکل لاین او پیراګراف ترسره کېږي. کله چې سلیکشن وشو د هغې نه وروسته کټ کاپي او پیسټ به هم کار نه کوي تر څو چې تاسو کټ کاپي کمانډ استعمال کړی نه اوسئ. نو کټ موږ سره دا آن شو. که چیرې همدې کمانډ باندې تاسو ودرېږئ، تاسو د دې شارټکټ کنټرول ایکس معنا دې لنډې طریقې سره تاسو کولی شئ دا اپلای کړئ او یا کولی شئ په کلیک باندې هم استفاده ترې وکړئ او کاپي په همدې شکل او فارورډ پینټر په همدې شکل. راځو کټ په اړه بحث کوو.
کټ نه هدف دا دی چې یو لاین وي، یو سلیکټډ ټیکسټ وي، هر څه چې وي هغه موږ ته کټ کوي، معنا دې نه لرې کا کلیک چې تاسو کې دا لرې کیږي. چیرته ستا په کار دی ته کولی شئ انټر په ذریعه باندې لاندې راشئ، صفحې لاندنۍ برخې ته حرکت پرې وکړئ. و دلته زه ولاړ یم، غواړم دلته پیسټ کړم، نو پیسټ کمانډ باندې به تاسو کلیک کوئ یا کنټرول وي شارټکټ ده عملته پیسټ شي. د کاپي کنټرول زیډ په ذریعه باندې موږ کولی شو بیرته عادي حالت ته راشو. فکر وکړئ دا لیکنه ما انتخاب کړې، رنګ مې هم ورکړی، دا سور رنګ لاین والا زه غواړم دا کاپي کړم، معنا همدا لاین بل ځای کې مې پکار، دلته دې مې بل ځای کې مې پکار دی. طریقه ساده، اول به انتخاب کړئ تاسو، بیا به راشئ کاپي ته او د هغې نه وروسته چې کوم دی کې ستاسو پکار هغه لوکیشن موقعیت کې به تاسو ودرېږئ او را به شئ پیسټ کمانډ باندې به تاسو کلیک کوئ، نو هلته به لاین پاتې شي، دلته به هم پاتې شي. او که چېرته غواړئ چې هلته نه وي نو هغه د کټ په ذریعه کولی شو استفاده ترې وکړو. اوس همدا کار د شارټکټ په ذریعه هم کومه، امید ده چې متوجه شوی ته. ډېر ساده، را به شئ لاین به انتخاب کوئ، کنټرول سی کاپي لپاره استعمال، خو اول کټ کارو، کنټرول ایکس دا مې دین نه کټ کړ، کوم ځای کې مې پکار دی چېرته چې زه ودرېږم لوکیشن به ځان انتخاب کوم، کنټرول وي، نو کنټرول وي موږ د پیسټ لپاره کارو چې هغې نه به کټ کېږي هلته پیسټ کېږي. بیا کنټرول زیډ کې تاسو اوس موږ غواړو همدا لاین چې رنګ ورته هم تغییر کړو، په دې شکل دې رنګ ورته ورکړو، غواړو دا دلته هم پاتې شي او بل موقعیت کې د هم وي، نو هغه د کاپي په ذریعه موږ کار کول غواړو، خو لنډه طریقه یې شارټکټ ده، کنټرول سی کنټرول بټن او سی بټن به پریس ونیسئ یو ځای او هغې نه به کاپي اخیستل کېږي. کوم دی کې د پکار ده بیخي د ورق اخر کې زما پکار ده، تاسو باید شا کې کنټرول وي پریس باید. نو د ورقې په مختلف برخو ته نیویګیشن هغه طریقه ما تاسو ښودلې وه چې د سکرول بار په ذریعه باندې تاسو کولی شئ ښکته پورته لاړ شئ. ګوره بره هم دا لاین شتون لري او که چېرته تاسو لاندې راشئ دا لاین دلته هم شتون لري. نو هدف دا چې کټ کاپي کمانډونه موږ کولی شو استعمال کړو ډېر ساده ډول باندې. بل چې یو موږ څه لرو، ډیلیټول غواړم دا لاین به انتخاب کړي او ډیلیټ بټن پریس کړي، دا ډیلیټېږي. اوس فکر تاسو وکړئ یو لاین موږ انتخاب کړی دی او یو بل پاراګراف زما هم پکار دی، مساوي RAND یو پاراګراف بل زما پکار دی او انټر بټن به تاسو پریس کړئ. فکر وکړئ دلته ما یو اندازه لیکنې سټایل تغییر وته، یا دلته د عنوان ورکوم، دلته به راشم دا به عادي حالت ته راوړم. دا لیکنه ما وکړه د افغانستان په اړه، افغانستان په اړه ما لیکنه وکړه اول پاراګراف، او دویم برخه لیکنه مې کړې د انډیا په اړه. دې ته زه یو قسم رنګ ورکوم، سټایل ورکوم، راځم دلته شین رنګ مې ورته ورکړه، دا مې لږ بولډ کړه او سایز مې ورته هم غټ کړه. او دا کومه لیکنه چې ده دا د باډي ټیکسټ ده، زه کنټرول جې په ذریعه باندې چې دا کمانډونه موږ وروسته وایو جسټیفای مې کړه، فول جسټیفای مې کړه او د دې سټایل ته مې هم تغییر ورکړه. راځم دلته سټایل انتخابوم، مثال دا مې کالیبر کړه. اوس زه غواړم اول پاراګراف کې چې ما کوم سټایل عملي کړی دا غواړم دا لاندې هم عملي کړم. ډېر ساده، تاسو به په هماغه کلمې باندې ودرېږئ او را به شئ فارمټ پینټر باندې به یو کلیک تاسو وکړئ. نو ګورئ انډیا دا ټایټل دې باندې عملي کول غواړم، یو کلیک به پرې وکړئ عملي به شي. دا باډي ټیکسټ زه غواړم چې په لاندې باډي ټیکسټ باندې همدا سټایل عملي شي، نو همدلته ودرېږئ چې په هر ځای کې ودرېږئ خو په یو کلمه یې ودرېږئ او دا به فارمټ پینټر باندې به کلیک کوئ او را به شئ دا به ټول انتخاب کوئ ورته. ډېر ساده کش پکې همغه کم فارمټ چې هلته لاندې عملي کېږي. اوس خبره دا ده کله چې موږ یو وارې عملي کړو، فکر وکړئ زموږ مثال د کنټرول زیډ کوم بیرته عادي حالت ته راځم، دلته زه یو بل پاراګراف هم ځالم، مثال زه یم ایران او دې په اړه زه یو پاراګراف لیکل غواړم، یو پاراګراف دې په اړه مې هم ولیکه. اوس د اول پاراګراف زه غواړم چې دا ټول دلته هم عملي شي. که زه دې باندې کلیک کوم، راځم فارمټ پینټر باندې یو کلیک کوم او دلته زه کلیک کوم، دلته کار کوي، خو دا فارمټ پینټر دوباره کار نه کوي. زه غواړم چې دا تر اخره پورې کار وکړي، یعنې کم ډیزاین چې ټیکسټ زه غواړم چې په هغې باندې اولنی ډیزاین چې ما انتخاب کړی دا په ټولو باندې اپلی شي او په یو کلیک سره بار بار تک لږ سختېږي. نو هغې لپاره به تاسو یو کار دا وکړئ، دلته ودرېږئ، دلته د کلیکونو شمېر به زیات کړئ، 2 کلیکه به ووایي. نو 2 کلیکه به چې وواله نو دا فارمټ به دې باندې هم کولی شم زه عملي کړم. ګورئ
فارورډ پوینټر کې هغه نښه شته دی دې باندې هم کولی شم دا عملي کړم. بیا د فارورډ پوینټر نښه ختمول چې دا کار پرېږدي تاسو به د اسکیپ بټن ووهئ د کیبورډ نه. اوس دا لاندې ټکس غواړم چې په ټولو عملي شي دې باندې به تاسو 2 کلیکه وکړئ را به شي دا لیکنه انتخاب سلیکشن به ورته وکړئ خلاص عمومي په هغې باندې اپلای کېږي. اوس بیا فارورډ پوینټر نښه شته دی دلته به تاسو ودرېږئ او ټول به ډریګ کړئ یعنې په ټولو باندې لیکنې باندې دا فارمټ کش کړه ټولو باندې به دا عملي کېږي. نو دا د فارمټ پوینټر طریقه وه او د دې شارټکټ هم شتون لري. یو بل پیراګراف به زه تاسو ته راولم د هغې په ذریعه شارټکټ په ذریعه موږ هغه استعمال کړو. مثال زه یم تاجکستان دا او یو پیراګراف مثال زما بل په کار ده په همدې شکل تاسو کولی شئ بل پیراګراف راوړئ او دې سایز به زه لږ کوچنی کړم. اوس غواړم چې دا د شارټکټ په ذریعه باندې کوم ډېر ساده دلته که تاسو ودرېږئ شارټکټ تاسو ته واضح تاسو وایي کنټرول شفټ سی کنټرول شفټ وي ضرورت تاسو نه لري هغه کمانډ ته لاړ شئ ایران باندې به ودرېږئ کنټرول شفټ سی دا بټن پریس کړئ کوم ځای باندې اپلای کول غواړئ کنټرول شفټ وي نو ګوره هماغه لیکنې سټایل به عملي شي. اوس باډي ټکس عملي کول غواړم کنټرول شفټ سی همزمان به درې واړه بټنونه پریس کړئ کوم ځای باندې عملي کول غواړئ هغه ټکس په انتخاب کې او کنټرول شفټ وي به ترسره کړئ نو دا به بیا عملي شي. نو اوس لپاره زموږ درس همدومره و دا ویډیو په همدې دې پای ته رسوو. نو تاسو دا کمانډونه ځان سره پراکټس کړئ که چېرې پوښتنه وه کولی شئ کمنټ کې د ویډیو په کمنټ کې راته ولیکئ. اوس لپاره خدای په امان بیا لیدو په هیله.